روان یو بېسودو ته او څه کوو خبرې نو څو لرګي مې چې مات کړل نو یو لرګی مې چې مات کړ نو دومره د غومبسو ځاله وه ډېره جالبه ده خو زه دا جوار خورم هغه وهل ما اوس هم په یادېږي او خو دې دوی کې چې د غلا نه دا به وي د ما دي د بل چا سلامونه ستړي مشه د ریفلیکشن افغانستان یوټیوب چینل ډیرو قدرمنو لیدونکو او درنو مینوالو ستړي مشه په خیر راغلی رئیس خان ریحان د ننګرهار ولایت په بېسود ولسوالۍ کې یم او دلته د جوارو موسم دی راځئ وګورو چې جوار څنګه پاخه شوي دي او د خوړلو لپاره جوړ دي که نه ملګري راسره دي د جوارو ډاډه به هم کوو د بېسود ولسوالۍ په زړه پورې هغه سیمې به هم تاسو ته درښایو ملتیا مو کړئ هیله ده چې خپرونه هم راسره تر پای شي به وګورئ صاحب څه شی پیدا کېږي دلته څه شی وخورو په خیر سره موږ ته خو ټول جوار ښکاري دی خو هم جوار دی دی خو هم جوار دی بالکل لکه چې همداسې دا د جوارو په د پولي په منځ کې ولاړ یاست د دواړو طرف ته پرتې دي او نور د اوړي موسم کې زیاتره د ننګرهار ولایت اتمه ناحیه بېسود ولسوالۍ مربوطه د سیمې د قاسم آباد په نامه سره چې یادېږي دلته بیا په ترکاریجاتو کې هم دا بنګړۍ کرل کېږي لیمبان وایي په فروټو کې راځي که نه جوار پیدا کېږي او د دې تر څنګ بنګړۍ او مرچکې او بانجانې جوار پخېږي
دوستانو لومړی لرګي مو راټول کړل وچ لرګي د سوځېدو لپاره هغه مو کېښوستل منظم شکل باندې ملګري ول ډېر ښایسته یې کېښوستل بیا مو اور بل کړ او بیا دغه جوار چې دي په ټوکو سره یعنې څنګه چې راشکول کېږي په هماغه شکل باندې دلته ښه منظم کېښوستل شول اور بل شو دوستانو بیا هم ښه راغلاست جوار پاخه شوي دي موږ به یې وګورو خوند به یې وګورو او همدارنګه یو څه ورنه سوځېدلي دي نور دغه دی خیار جوړ ته خوندور دی نو بیخي ښه ښکاري زه به دا مې د جوار پاخه شول موږ ستاسو څنګه وویلی چې د جوارو ډاډ یې کوو او ډاډ هم په بیخي خوندور راغلی ده هر جوار چې دی ګوري ډېر ښایسته ښکاري همدارنګه خوندور دی پردې صاحب څنګه خوند لري ډېر ګرم ده غیرتمل صاحب راځه نو ته هم جوار وخورې ښه زه به یو ښه جوار وګورم پکې پردې صاحب جوار کوم ځای کې ډېر پیدا کېږي کامه کې سپین د خوړو ښه زبردست سپین دي او دلته ولې سره دي دا بل رقم دی داسې دا مخکې مې یادونه کړې ده چې شکل لږ کمزاني راغلي دي که نه مطلب ډېر کمزوره دي خو خیر بیا هم د خوراک هغه تنده پرې لږه لږ زحمت او هغه راښکولو مرحله تاسو وکتله او ځوانانو په ګډه سره دغه جوار راوشکول خو ډېر واړه واړه هم پکې دي دا واړه چارج راښکولي صحیح نه پوهېږي ورباندې او بالاخره جوار پاخه شول تاسو ویډیو کې وکتل ډېر زحمت وویستل شو د ګرمي هم د په ننګرهار کې په دې ګرمۍ کې جوار پخول یا ډاډ اچول ډېره سخته ده نو خوند یې موږ وکتو ښه و پردې صاحب خوند یې څنګه و زه هم چې دا خبرې تر اخره ته وکړې ځکه خوند یې ډېر نو یو لنډ بنډار به وکړو دغه ځوانانو څخه به لنډې لنډې خاطرې مو واورو چون د بېسودو ځوانان ډېر خواږه خلک هم دي او ډېر ځوانان چې دي په تعلیم باندې هم مصرفه دي ډېر تعلیم یافته دي پردې صاحب څنګه دي خوښه ده بالکل بنډار به هم را جوړ کړو د انجینر صاحب نه مې پیل کړو مهرباني انجینر صاحب خاطره شته دی په دې برخه کې ځکه چې ستاسو کورونه هم دلته دي جوار هر کال هر موسم کې پخېږي ډېره مننه شته دي خاطرې خو طبعا کلي علاقو کې ډېرې نو چون دغه جوارو کې نشته زه به د ګلپیانو یو جالبه خاطره درته ووایم بیخي صحیح ده څومره وخت مخکې دا زموږ ځمکې وې نو تقریبا 13 کال لیکن ګلپیان کالو کې وو دا ګلپیان چې ما خرڅ کړل او زموږ والد صاحب چې راغی ویل څنګه چل ګلپیان دې وکړل لکه چې مالو وبو مې کړل وایي په څو مال دومره دا مقدار مې ورته وویلی نو بیا راته وویل خپل پټي پېژنې مال څنګه باندې پېژنو د پټي دی هغه به ونه پېژنې نو تر راځه ما پټي باندې ویست چې لاړم پردی پټی مې خرڅ څومره جالب ډېر جالب و
بس دا راځي حیران صاحب تاسو کومه خاطره لیدلې جناب ریحان صاحب خاطرې خو په دې برخه کې ډېر دي خو زموږ ډېر دا خاطرې زیاتره نه پاتې دي په ذهن کې ذهن دې کمزور دی یعنی او جوار هم خو بیا هم ذهن کمزور دی بادام زه به یو ټوکه وکړم هغه دا دی چې وایي کوم ساده ګل وایي بازار ته راغلی کله کیلې نه وو لیدلي و د کیلو والا ریړۍ ته ولاړو او چې د کیلو ته یې داسې کتل او سړي ورته ویل چې څنګه چل دا اخلې یا نه اخلې علي ګورې ورته او نو دی ورته چې ته زه یو دانه خوراک چې دا خوند یې وګورم چې دا څه شی ده کله چې دا خوړلی او بس څکه ورمې لرې کوي او کله چې د کیلو نه یو خړپه کوي او یو یعنې خوري لږ لږ غوندې نور سر اسمان خواته پورته نیسي وایي یا الله د کوټې کې لاندې حلوا اچوي ډېره جالبه ټوکه وه او غیرتمل صاحب او درنو لیدونکو د پردې صاحب نه پوښتنه وکړو چې کله د جوار په پټه شکولې که نه اول به یو جوار واخلم نه نه اول به یو جوار واخلم ډېر مزېدار دي یو ګرم یې پکې وګورم بیا به ټول ګرم دي دوست پاخه شوي پاخه شوي دي خو زه هم که نه قسمت دې صحیح خراب دی. زبردست شی پیدا شي ښه دا ده ډېره جالبه ده خو زه دا جوار خورم هغه وهل ما اوس هم په یادېږي وخل دې خوړلې زموږ یو ملګري ویل وایي تاسو راسئ شوخي وه دوره وه د مکتب دوره وه وایي تاسو زموږ کلي ته راسئ په داسې باندې جوار کړو ما ملګرو ته ویلې چې کله رخصت شو لاړ به شو لاړ به شو نو ما ویلې چې لاړ به شو نو کله چې رخصت شو نو هغه ملګري ته مې ویلې چې مهرباني ځو نو هغې ویلې ځئ ځو نو دغسې ښایسته ځمکې وې او پټي ول او دغه جوار پکې ډېر ول که نه خو اصلا د دې جوار نه ول او دې هسې یو چل کول په مونږ نو موږ ته ویلې تاسو مهرباني وکړئ ډېر جوار ونه شکوئ هغه نو وشکوئ چې تاسو یې خوړلی سئ نو ما څو ملګرو ته ویلې صحیح ده لږ صحیح صحیح پکې ډاډه زړه باندې وشکوئ نو دې موږ ته ویلې چې زه هم تاسو ته زره چای او اوبه راوړم او تاسو دا وشکوئ نو موږ په دې کې کار کله شروع کړه په طبع باندې اخوانه بس د دې ځمکې والا خاوند نو ښه په طبع راغی او کله چې یو کس راګیر کړ ښه یې وترپاو هغې پسې زه راوترپو دې پولو باندې غورځېدو وجېږي سهار څه ملګری مې راغی هغه 3 ورځې غراجي بیا کړې وه ډېر وهلې خوړلې نو ډېر ما ته داسې چپېړ راکړل سر مې چې غلا کوئ نو سره موږ خبر نه وکړه ماشومان وایي دا جوار خیر ډېره مننه او دغه حیران صاحب زما جوارو کې جالبه خاطره دا ده چې زمونږ ملګري راغلي وو دیره کې ناست نو زما نوي جامې مو حیران صاحب هغه مې واغوستو ما زه ملګري ریحان صاحب زمانو جوارو کې جالبه خاطره دا ده چې زمونږ ملګري راغلي وو او ما نوي جامې هم کړي نو نوي جامې مې واغوستلې ما زه دا نوي جامې کې به مې ملګري مو ګوري او جامې د نوې جامې د ملګرو لپاره کړې وي که نه نه ځان دپاره مې کړي خو چون د جمعې ورځ وه ما لمونځ به هم پکې وکړو ملګرو سره ما له ډاډې به مو وهو ما چې ډاډې ته رالو نو زما جامې په ډاډې کې وسوځېدې چې کور ته رالمه بیا مورجانه مې ډېر راته په کار شو وخو یې نه وهلې څه ټکولې مه کړم نو ډېره هماغه جالبه خاطره وه چې نوي جامې مې پکې وسولې ډېره جالبه وه رښتیا دغه وروستي ځوان نه به مې څه واورو بیا به نو مخه هم وکړو بسم الله الرحمن الرحیم ټول ملګرو ته سلامونه وایم زمونږ د ډاډې جالبه خاطره دا ده ما او حیران صاحب حسین راډیو لپاره مارکیټینګ هم کوو ننګرهار ولایت کې نو مارکیټینګ نه راغلو نو دی ویالې سر کې مایانو باندې مشغول شو ما ته ملګري زنګ ووهله وایي راځه چې ډاډې اچوو خو نو چې ډاډې لپاره راغلم جوار مې وشکوله نو لرګي مې ماتوله دغه مخامخ ونې ته وختمه نو څو لرګي مې چې مات کړل نو یو لرګی مې چې مات کړ نو دومره د غومبوسو ځاله وه تقریبا 50 شپېته غومبوسې وې پکې ما سره یې کړلې نو چې همداسې مې وشکو ډایرکټ په مخ باندې مې حملې شروع کړلې څومره جالب ما له اوس که ونې نه ځان ورځی خوا دې به مات چې لاس به دې مات چې ما له پرېږده چې همدا غومبوسې دې وچیښي نو چې ښکته شومه چې ومې شمېرله 15 ځایه غومبوسې ما نه ظلم کوم دې تور دا ډېر څه کړی یم خراب کړی 15 ځایه څه وایي ما نه زړه تور دی رښتیا هم تور دی ولاړ دې خو ځان ته پرېښودم زما د زړه همداسې زړړېده زوغ غوندې شوم خیر چې ژوندی خیر چې ژوندی ډیره زیاته مننه قدرمن لیدونکو خدای دې وکړي چې زموږ دا خبرونه ستاسو خوښه شوي اوسي د خپل ملګري غیرتمل صاحب څخه هم ډیره مننه چې د کیمرې برخه کې ډېر زیات زیار وویستو او که جوار ته هم زړه شوي خفه نه سي نو دا قسمت ما پرېږده که زه پرېښی مې نو په دې هیله چې خبرونه مو خوښه شوي اوسي تر بیا چې موږ ملګري زموږ ټیم یو بل ځای ته ځو ما نوم واخلئ ما والکه څه شلی ته پرېږده خدای به ونې وکړم نو بل ځای ته چې ځو انشاءالله چې یو ښایسته خپرونه کوم هلته ځو سر نه نو سر نه که
بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم زما ملګري البته ټول ټیم نو ما نه دې ټولې خبرې ګاډې واډې کړې ښه درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه په دې هیله چې خپرونه مو خوښه شوې اوسي همدلته موږ ته اجازه راکړئ خزر کزانو دې نه زبر نو تاسې زموږ خپرونې هم وګورئ انشاءالله تاسو لپاره خدای په تن دي جوار ده قسم مې ته وخوړې وې ګوره سره کوي انسان دی زموږ نورې خپرونې هم وګورئ یوټیوب هم در سره زموږ سبسکرایب کړئ هغه کې دنګ د بټن نه ده هغه بټن یا زنګول هغه داسې وهي بیا آل وهي نه ډیره مننه لیدونکو په دې هیله چې خوښه شوې مو دا خپرونه تر بیا مو پاک الله سپارو هر چیرې چې یاست ښاد آباد اوسئ الله مو راشي